السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ وای ټیک ټاک پې او د ژوند په مزو کې به وای چشمو ته مې خیال نو موټر سایکل باندې زم نو زګه چشمې لګوم ها دې ته مې خیال نو امید دی چې خبر روغ جوړ وای ټیک ټاک پې دا هم وی کنه نو دا ستل چې خپل بلاګ مې شروع کو او ټول ناول زم سټوډیو دا زګه چې پرونی لا ویډیو مونږ کړی دا کنه مې چینل لپاره هغه باندې ډبینګ پاتې نه هغه وکړو او تاسو سره غب شپ لګو راځي چیزو څنګه جی ډایرکټر صاحب ډبینګ نه وایس اور دی صحیح د ډبینګ او وایس اور یو شی دی نه ډبینګ آی ته وی غانو باندې چې په لګي هي دا ډبینګ وی نه دا جټ لفظ دی صحیح خبرې څنګه سټوډیو ته ورسېدم منګنه نیم راته وی راځي ویډیو ورستو کو زما سکار دی وی چکر درل در کومه وی هغه کار وګو چکر بو لګو نو مورته مې صحیح ز چکر ل بچرته دي نو زه کوم ځای دراوستم تاسو ته پته شته ورګه خایم درته دې زنه تاسو په خپل باندې اندازو کوئ چې کوم ځای تر اوسته مې دا وی نه رالو مصری دکان ته په چې ګاډي کې مې کار دی دا بوزو وای زموږ سره نن یو دا مرګره دی زپارو او یو دا دی پانی ما پانی نوم دی ارپان جان نوم دی ارپان جان په سروای بنیره سروای او ولالیو بای مونږ په 11 بجې راغلیو او د اوسه پورې زموږ په ګاډي کې 2% کاروم نه شوی لکه په 100% کې 2% کاروم نه شوی پته نه لګي دا ولې مصران لسه چلې ګاډي کولاو کې بیا به ټول ورسته ناسي استادو کله خبرو ساته هو سبانا بلورس لکه شپه خو به دلته شپه بدلته کې سار د ګاډي را کولاو غړې دا ټیم شو بای داسې خبره ده چې د ګاډي کار ختم شو له خیره سره ګاډي کې چې کم ټک پک کارونو ختم نه شو لږ کار پکې لا پاتې بیا به موږ واستل غواړي او سلک کار چې کوم کنه ختم شو او زو بازار ته بازار کې مسکارونو نه غب کو او بیا براغین ورستو کوړته زو نو تاسو سره غب شپ لګو خبره ترې به کو چرته ځای ما موږ سره او زمونږ ډرایور چې کنه نن بدل لې او زمونږ مه د سیټوم نن بل چالان دی کړی موږ بالا شاته ناشیو بای بازار په مینس کې ودرېدو او نعیم بای یو زمونږ بل مرګري چې کنه او کوس شو او بازار کې سکارو زو دا ډرایور سره پاتې کړیو بس ناشیو هغه ته انتظار کو ګاډي کاروم خلاص شو بازار کې مسکارونو غم خلاص شو نو اوس ما حامره رالو د سواد تسین غاړې ته تاسو ما وخت نه وایي کنه مونږ یو د سواد کې مونږ مصری له غاړې سواد تر اوسته خلک وی کنه وی چې څومره ګرمي زیاتیږي نو دومره د سواد تسین او به یخیږي نو ما وی داسې خبره ده خو نن ما ومنله ځکه چې ټول ورځ د منګوري د بازار ګرمي وسیږي کنه او بیا مازیګر یا ما هم د سواد تسین غاړې ته راشي نو علاقه سړی ته پیل شي چې لکه په سواد کې ما کړي منګوره کې سړی نه پیل کیږي په سواد کې لکه منګوري بازار ډیر زیات ګرم دی او د سواد تسین غاړې ته راشي نو سړی له خشي کنه زمانه مرګري ډیر زیاته ګرمي و او وز د سین غاړې لرالو یاره لګېدلې ده بیا هم بس مخلاصون وکړه بس واپس ځو پانی ضروري څه سوای بس موږ ډېرې خولې ووتې خو هغه دغه چې دی دا ځای بس ماشاءالله ډېر یخ دی او ډېره مزه کوي دا ته به کوم په اوبو کې ولاړې که نه یخ به نه زبردست د سیند د غاړې نه مزله نه کېږي ځکه چې دلته ډېر زیات ښکلی موسم دی یو پلې یخې اوبه بل پر نری نری هوا لګي نو سړي زړه نه کېږي خو څوک ځان به کور ته رسول غواړي نو اوس واپس شو دې ځای نه سارم په 10 بجې باندې ناشته کړې ده او اوسه پورې ملا رزق نه دی څکلی علاوه د اوبو نه دلته مصري په دوکان کې اوبه وي صرف اوبه به هم څکلې 100 ګیلاس اوبه دې وڅکلې تقریبا 12 ګیلاس مې پوره کړو خپل چیلنج مې لکه نن ډېر د وخته پوره کړی دی خود به دې پوره کوه ته نور څه نو اوس مې په خېټه کډلي نارې والې دوی ته مې راځي چې روټۍ وخورو دوی خو نه راتلو دوی ویزو بریکوټ کې به روټۍ خورم لکه زما باندې څه چل کېږي لکه مرمه او تا څه آرډر ورکړی رول هغه داسې دوه ښکر غونته کې شي د هغې آرډر مې ورکړی څه آرډر دې ورکړی داسې غونته کې ښکرې نه د هغې شي آرډر مې ورکړی ګډ غوږونه یې داسې ما د ګډ ورکړی داسې ښکرې نه داسې تاو شوي هغه زمونږ روټۍ راورسېدله ډېر انتظار نه بعد دا څه شی دی مټن کړایي او
نور سره څه نشته بس دا خو ساده روټۍ ده ساده سلاد دی او رایتا ده روټۍ مو وخوړه او په روټۍ پسې چای راغله او دا چای چې که نه دا تاسو به خپله وینئ نو ډکې پکې ودرېږي اوس واپس روان شو خپل کور طرف ته نو نورې خبرې ترې او ګپ شپ چې دی که نه هغه به کور لګو ځکه زما موبایل بیا په تشېدو دی بیټري لو کېدو واله ده الله پاک ته خیر وکړي ها بھائی نو دې ټایم کې کور ته راورسېدو او تقریبا 11 بجې دي نو ډېر زیات ستړی شوی ما نو سوده کېږم او میلاویږو به انشاءالله په بل بلاګ کې را روان بلاګ کې زموږ نننی بلاګ دومره امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د را روان بلاګ پورې اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېر چل خیال ساتئ د لوی الله په امان